له بنده سره د الله جل جلاله د محبت نشي. د دنیا په وړاندې یې ملاتړ. له بنده سره د الله جل جلاله د مینه او محبت یوه نښه دا ده چې له هغه څخه د دنیا د شر په مقابل کې ملاتړ کوي. دنیا ته اجازه نه ورکوي چې هغه وخوري. دنیا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د هغه پر بنده باندې مسلط شي او هغه د هغو کسانو په څیر نه ګرځوي چې 24 ساعته له دنیا پرته بل څه نه ویني. په دې توګه که درته څرګنده شوه چې تل د 24 ساعتونو په اوږدو کې د خدای یاد کوي، نو پوه شه چې همدغه له تا سره د الله جل جلاله د محبت یوه نښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابن عاصم کې فرمایلی دي چې الله جل جلاله له خپل مؤمن بنده څخه د هغې مینې په خاطر چې له خپل بنده سره یې لري، له هغه څخه د دنیا په مقابل کې داسې ملاتړ کوي لکه تاسو چې له خپلو ناروغانو څخه د خوراک او څښاک په مقابل کې ساتنه کوئ. دغه حدیث له صحیح حدیثونو څخه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم همداراز په رواه احمد کې فرمایلی دي چې کچېرې الله جل جلاله له ګناهونو او سرغړونو سره سره د یوه بنده هر سوال قبلوي، هر څه چې وغواړي هغه ورته ورکوي، نو دا استدراج دی. ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کړ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ژباړه: بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی وو، نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې، تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربښل شوي وو ښه ډوب شول، نو موږ په ناڅاپي ډول هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت وو چې له هرې ښېګڼې څخه ناهیلي وو. سورة انعام آیه نمبر 44. دینداري د الله جل جلاله د محبت بله نښه د بنده دیندارول او دینداره ساتل دي. که مو ولیدل چې دینداره یاست او یا د دیندارۍ په لومړنیو پوړیو کې یاست او هره ورځ په دې برخه کې یو نوی ګام اخلئ، نو پوه شئ چې همدغه هم د الله جل جلاله د مینې او محبت یوه نښه ده. حتی هغه خویندې چې لا محجبې شوي نه دي خو په دې برخه کې یې کار شروع کړی او د دیندارۍ په مسیر د پرمختګ په حال کې دي، هغوی په حقیقت کې د الله جل جلاله د محبت په برخه کې ګامونه اخلي. د دې خبرې دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث شریف دی چې په رواه احمد کې راغلی دی. الله پاک دنیا ټول هغو کسانو ته ورکوي چې له هغوی سره محبت لري او یا یې هم نه لري، خو دین یوازې هغه چاته ورکوي چې مینه ورسره لري. نو چاته چې الله جل جلاله دین ورکړی دی، له هغه سره یې جوړه ده او له هغه سره مینه لري. په دې توګه که چېرته مو په ځان کې د دین په لوري رغبت ولید، نو پوه شئ چې دا هم ده له تاسو سره د الله جل جلاله د مینې یوه نښه ده. دیني پوهه له بنده سره د الله جل جلاله د محبت بله نښه د دیني زده کړو لاسته راوړل دي. دغه مسئله هم لکه د دیندارۍ په څیر په پړاوونه لري، یعنی تاسو کولی شئ چې لږ لږ یې ترلاسه کړئ. د بیلګې په توګه تاسو په لومړي سر کې په هیڅ څه نه پوهیږئ، له تجوید نه پیل کوئ، بیا د قرآن کریم یوه سپاره یادوئ چې همدا ټولې له تاسو سره د الله جل جلاله د محبت نښې دي. مهرباني په بنده کې نرمي او مهرباني له بنده سره د الله جل جلاله د محبت بله نښه ده چې هغه ته نرمي او صبر او زغم ورکوي. په دې توګه هغه کسان چې په ډیرو بې ارزښتو څیزونو کې احساساتي کیږي، په جوش راځي، له ځانه غبرګون ښیي، هغوی باید پوه شي چې د الله جل جلاله مینه ترې واټن نیسي. د دې خبرې ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث شریف دی چې په رواه احمد کې راغلی دی. کله چې الله جل جلاله د یوې کورنۍ لپاره خیر او ښېګڼه په پام کې ونیسي، نو په هغوی کې نرمي او مهرباني اچوي. د عبادتونو او اطاعتونو اسانه کېدل له بنده سره د الله جل جلاله د محبت بله نښه دا ده چې د هغه لپاره عبادت او اطاعت اسانه کوي او همدارس د اطاعت او عبادت لارې ورته پرانیزي. د ګناهونو سختېدل بله نښه یې دا ده چې بنده ته ګناوې سختېږي، په دې توګه نشي کولی چې ګناوې وکړي او که چیرې د ګناهو ترسره کول ورته عادي کار وي، نو بیا ګوري چې د هغې ګناه ترسره کول ورته سخت کار نه دی. په دې توګه کولی شي چې هغه ترسره کړي.
دا هم له بنده سره د الله جل جلاله د محبت یوه نښه ده. نیک پای یا خاتمه. د الله جل جلاله د محبت بله نښه دا ده چې مرګ به د نیک عمل د ترسره کولو په حال کې وي. دغه مسئله ډیره مهمه ده. ځینې کسان خپل ټول عمر د الله جل جلاله په عبادت او اطاعت کې تیروي، خو د ګناه په حالت کې مړه کیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي که یوه پښه مې په جنت کې وي او بله پښه مې پکې نه وي، لا به ډاډه یعنی مطمئن نه یم. له همدې امله د ګناه د ترسره کولو پر وخت له مرګ څخه وډار شئ. هسې نه چې مرګ درته په داسې وخت کې را ورسیږي چې تاسو به په ګناه کې ښکېل وئ. نو په دې توګه له بنده سره د الله جل جلاله د محبت بله نښه دا ده چې د هغه روح به په داسې حال کې اخلي چې هغه به نیک عمل د ترسره کولو په حال کې وي. په یو حدیث کې راغلی اذا احب الله عبدا عسله، یعنی کله چې الله جل جلاله له کوم بنده سره محبت ولري نو هغه به ډیر خوږ او غوره کړي. چا وویل ای د الله رسوله د دې معنا څه ده چې هغه خوږوي او غوره کوي؟ وی فرمایل د اجل د را رسیدو په وخت کې هغه د نیک کار په ترسره کولو بریالی کوي، ترڅو د هغه ګاونډیان او یا شاوخوا خلک ترې راضي او خوشحاله وي.